نن موږ په دې ویډیو کې اشاري جمع زده کوو. د اشاري عددونو جمع لږ څه لړۍ یې اوږده وي، خو تاسو کولی سئ په دې ویډیو کې د دې سوال حل ډېر په تفصیل سره وګورئ. در حال چې په نور ویډیوګانو کې دا کار موږ ډېر په مختصر ډول سره کړی دی. تاسو کولی سئ د وخت د کمښت په وخت کې د هغه لارو نه هم بیا استفاده وکړئ. اوس راځو اول موږ هر یو عدد چې 0.1 او 0.8 ده دا هر یو ځانته معنا کوو. لکه وایو چې 0.1 د 1 معنا ورکوي. چې تاسې په معنا پوه سئ که کوم ځای کې مو 0.1 ولیده پوه سئ چې دا د 11 معنا ورکوي او 0.8 د 18 معنا ورکوي. یعنې که یو شی په 10 برخو وویشل سي دا یې 8 او اوله برخه راځي. دا دواړه مساوي کیږي د 9 سره. صحیح ده؟ د دې ځای تاسو پوس ولئ چې 11 او 18 کیږي 9. د دې په خاطر چې دا ښه اسانه انځور کې تاسو ته زه وښیم چې ستاسو ذهن کې پاتې سي، نو زه د یو چارت څخه استفاده کوم. تاسو وګورئ 11 د 10 خانو یا د دغه چارت په 10 خانو ویشل سوی یوه برخه ده. 18 د دغه چارت 8 خانې دي. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. یعنې 0.1 چې جمع سي ده 0.1 چې کله د 0.8 سره یو ځای سي نو 1، 2، 3، 4، 5، شپږ، اووه، اته، 9. دا 9 خانې ټولې نیسي. صحیح ده؟ نو د دې ځای کېږي 9. په دې ډول دا 9 موږ دلته هم لیکلی شو. 9 د 0.9 په ډول لیکم چې یعنې دا د 1 او د 8 د جمع څخه دغه 9 یا 0.9 لاسته راغلی. زه به یو بل سوال هم په دې برخه کې یا په دې سوال په دې رقم سوالو کې تاسو سره کار کوم. په دې مثال کې موږ لرو 0.3 جمع د 0.9 سره 0.3 لیکو 3 او دا 0.9 لیکو 9. کله چې 3 د 9 سره یو ځای کیږي حاصل یې راځي 12. دا 12 موږ په 2 برخو باندې ویشو. د دې خاطره چې تاسو ته دا اسانه سي او په مطلب باندې پوه سئ. دا داسې لیکلی سو 10 جمع د 12 سره. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ که یو شی په 10 برخو ویشل سوی اوسي او دا 10 برخې ټولې موږ ونیسو نو ضرورت دې ته نشته چې بیا دې ته 10 یا 1 چې ولیکو. نو د دغه 10 او دغه 10 نه صرف نظر کوو په ځای یو لیکو ځکه د 10 خانو 10 خانې ټولې نیول سوي دي. نو بعد دې چې موږ 10 ولیده په ځای یو لیکلی سو خو 12 خپل پر ځای ده. دې کې بیا هم موږ د یو څه انځورونه استفاده کوو. نو په دې سوال کې زه د دغه 13 پر ځای دغه 3 خانې رنګه کوم. فکر وکړئ دغه سوال زه په دغه چارتونو کې حل کوم. صحیح؟ دا 3 خانې ټولې زه په دې کې نیسم. صحیح ده؟ 9 هم په دې چارت کې شاملیږي. دې خاطره چې دا 9 د دې چارت 2 خانې صحیح د دې چارت 2 خانې او د دې چارت 2 خانې نیسي. د دې خاطر چې دا پوره سي 2 او 2 سي 10 وبخښئ 9. نو دلته زه لیکلی سم دلته 0.3 دلته 0.2 او دلته 0.2. صحیح ده؟ لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ که نه که د یو چارت 0.3 خانې یو ځای 0.2 خانې بل ځای که نه
ځکه چې که دوه ځایه جدا جدا هم راغلي دي خو مطلب یو شی ده. نو دا دواړه که جمع سي دا کیږي لس لسم څنګه چې مخکې ما وویلې، او د دې لس لسم پر ځای زه لیکم یو. دا 0.2 زه خپله لیکم 0.2 د دې لس لسم په ځای مې یو ولیکه، نو یو جمع ده 0.2 مساوي کیږي په زه دا 0.2 سم ولیکم 0.2 نو دا کیږي 1.2. دا یو نمایندګي د لس لسم کوي، نو یو خپله لیکم، او 0.2 چې ده دغلته چې دا راغلی ده 0.2 د دغه دوه خانو نمایندګي کوي 0.2. په دې ډول تاسو کولی سئ نور سوالونه چې تاسو ته راغلي اوسي د اشاري په ډول او د لسو څخه جګې خانې لکه 12 لسم 14 لسم 14 لسم په دې شکل یې تجزیه کوي او بیا یې مفهوم ځان ته په انځورونو کې واضح کوي. بیا کولی سئ ډېر اسانه جمع کړئ. تاسې ګورئ دلته 0.3 او 0.1 یعنې 3 خانې 7 خانې لس خانې کېږي، لس لسم راځي. ما مخکې ویلي چې د لس لسم پر ځای زه یو لیکم، نو دلته مې یو ولیکه. جمع کېږي دغلته هم یوه جمع ورکوی سمه ځکه چې دا دواړه چرتونه جمع کې دي. جمع د 0.2 نو کېږي 1.2.